ډاکټر نوید خپلواک یم او نن د وینې د فشار په هکله در سره خبرې کوم. ډیری وخت به مو اوریدلی وي چې فشار لوړ شو، فشار ښکته شو، جګ د فشار، ټیټ د فشار. بالاخره دا څه معنا لري او کوم ډول ناروغي ده، کوم ارګانونه پکې دخیل دي او بالاخره د منیجمنت دپاره یې څه کولی شو. بلډ پرشر یا د وینې فشار. لومړی باید نورمال وپیژنو چې دغه فشار ده څه او نورمال یې څونه ده. ګورئ دا د وینې یو رګ ده او په داخل کې آر بي سي، سره کرویات، سپین کرویات او وینه او په نور مایعات په حرکت کې دي. دغه مایعات د زړه د خوا را پمپ شوي دي، د هارت یا د زړه د خوا پمپ شول. د دې پمپ په واسطه چې کومه وینه حرکت کوي او فلو کوي، دغه حرکت د وینو په رګونو باندې فشار واردوي. دې ته وایي بلډ پرشر. وینه د خپل حرکت په واسطه باندې د وینې د رګونو پر دیوالونو یا اندوتیلیم فشار واردوي. دغه فشار که اندازه شي نورمال 120/80 میلی متر ستون د سیماب ده. میلی متر ستون د سیماب. ښه، په همدې هکله خبرې کوو چې 120/80 نو بالاخره څه معنا لري. 120 سیستالیک بلډ پرشر یا جیک نورمال فشار ده، سیستالیک پرشر. په دې وروسته غږیږو چې سیستالیک او ډایسټولیک څه ته وایي. ډایسټالیک 80 یا هغه لوړ نورمال فشار 120 دی ټیټ نورمال فشار ده، ډایسټالیک پرشر. دا بیا وروسته واضح کوم چې سیستولیک او ډایسټولیک کله او څنګه منځته راځي. ښه، راځو د سیستولیک او د ډایسټولیک ترمنځ که چیرې د 120 نه 80 منفي کو نو پاتې کیږي 40 میلی متر ستون د سیماب. دا شو پلس پرشر. پلس پرشر. ښه، د دې لپاره چې د نورمال فشار وپیژنو باید ولاړ شو د زړه په هکله یو څه معلومات شریک کړو چې دا فشار بالاخره د کومه ځایه سرچینه اخلي. دا شو زموږ زړه. بره یې 2 دانې اریکلز دي، اوریکلز، او لاندې هم 2 دانې وینټریکلز دي، وینټریکلز، رایټ او لیفت وینټریکل. دا یې رایټ او دا هم لیفت هارت. ښه، کله چې وینه راغله زړه ته، له کومه ځایه وینه بالاخره؟ له سوپیریر وینا کیوا نه وینه راغله او د انفیریر وینا کیوا نه وینه راغله. د بدن د ټولو ځایونو نه ډي اکسیجنیټډ بلډ یا ناپاکه وینه په اصطلاح راغله رایټ ایټریم ته. د رایټ ایټریم نه لاندې راغورځېږي رایټ وینټریکل ته. د رایټ وینټریکل نه وینه پمپ کیږي د زړه په واسطه، راځي سږو ته، لنز یا سږي. دا کومه وینه چې راغورځېږي داخل د زړه ته، دا پر 80 میلی متر ستون د سیماب فشار باندې لاندې راغورځېږي. دا شو زموږ ټیټ فشار یا هغه فشار چې په فیلینګ فیز کې وي. فیلینګ فیز څه معنا؟ زړه ډکیږي. د څه شي نه ډکیږي؟ د وینې نه. دا وینه له کومه شوه؟ زموږ د وجود نه راغله زړه ته. فیلینګ فیز. کله چې زړه له وینې ډکیږي دغه وخت کې چې کوم فشار وینه په داخل د زړه په عضلاتو واردوي دا 80 ده او دا شو زموږ ټیټ فشار. راځو جیک فشار یا سیستولیک ته.
کله چې وینه راغله سږو ته یا لنس ته د سږو نه بیرته حرکت کوي راځي لیفت آریکل ته درست لیفت آریکل دا وینه اخلي او پمپ کوي لاندې لیفت ونټریکل ته لیفت ونټریکل دا ځای شو کله چې لیفت ونټریکل ته وینه راوغورځېدله دا وینه په ډیر یو شدید او قوي فشار باندې بیرته بیرون بدن ته راستول کیږي باډي ته کله چې د ونټریکل نه وینه راوځي بدن ته د وینې رګونو ته آرټریز ته دغه فشار که اندازه ګیری شي 120 ملي متر ستوندو سیمه ده او همدې ته وایي سیستالیک بلډ پرشر یا هغه د وینې فشار چې د زړه د کنټراکشن یا د تقلص په واسطه د وینې په رګونو کې منځته راځي سیستولیک پرشر که خلاصه یې وایو کله چې وینه زړه ته راننوځي د راننوتو کوم فشار چې ده هغه شو ډایاستالیک او که اندازه یې کړو نو 80 ملي متر ستوندو سیمه ده کله چې وینه له زړه نه وځي بدن ته نو معمولا باید په زوره پمپ شي چې د بدن مختلفو ساحو ته ورسیږي دلته چې کوم فشار پیدا کیږي دا شو سیستالیک بلډ پرشر او دا 120 ملي متر ستوندو سیمه ده که چیرې فشار د 120 نه جګ شو نو دې ته وایي لوړ فشار یا په طبي اصطلاح هایپرټنشن په دې بیا په روان لیکچر کې غږیږو چې هایپرټنشن یا لوړ فشار څه ده څنګه منځته راځي او کوم تدابیر په وړاندې باید ونیسو راځو دا ډایګرام ګورو ګورئ دا سوپیریر وینا کیوا ده سوپیریر وینا کیوا د بدن د پورتنیو سیمو نه ډي اکسیجنیټډ بلډ یا ناپاکه وینه راوړي داسې را انتقالوي دا انفیریر وینا کیوا ده انفیریر وینا کیوا دا د بدن د لاندنیو سیمو نه ډي اکسیجنیټډ بلډ یا وینس بلډ راخلي یا ناپاکه وینه او راوړي د زړه خي یا رایټ ایټریم ته رایټ ایټریم تقلص کوي کنټراکشن کوي دا وینه د زړه د دې وال نه لاندې راغورځي دا زموږ ټرایکسپیډ وال ده کله چې د دې وال نه وینه راوغورځېدله د زړه لاندنی دهلیز ته راځي دا شو زموږ رایټ ونټریکل تقلص کوي کنټراکشن کوي او وینه له ده ځای نه اخلي رالیږي یې دې رګ ته او دې ته وایي پالمونري آرټري ښه دا وال د زړه وازیږي دا شو بایکسپیډ والو یا پالمونري والو د زړه یو وال ده کله به مو اورېدلي وي چې پلانکي وال بدل که یا د زړه د والونو تکلیف لري هغه په حقیقت کې د دغه والونو تکلیف وي پالمونري والو یا بایکسپیډ ښه وینه بالاخره راننوتله د دې ونټریکل د کنټراکشن نه ونټریکل تقلص وکړه عضلاتو حرکت وکړه وینه یې وزبېښله دا وینه راننوته دې رګ ته او له دې رګونو نه بالاخره راځي چیرته سږو ته ځي یوه برخه یې ښي سږي ته ورځي شش یا سږي ته رایټ لنز او بله برخه یې داسې راځي لیفت لنز ته یعنی دغه کومه وینه چې ډي اکسیجنیټډ یا ناپاکه وله یا اکسیجن نه درلوده دا راغله زړه ته د زړه ښي طرف ته زړه هم پمپ کړله د پالمونري آرټري په واسطه د دې پالمونري آرټري په واسطه دا وینه پمپ شوله لاړله سږي ته ښه سږي کې له بیرون نه
اکسیجن واخیستل شو دا له دې وینې سره یوځای کیږي او وینه پاکیږي. مثلا د دې رګ په واسطه وینه راغله سږي ته، موږ دوه سږي لرو، ښي سږی دا شو زموږ ښي سږی، دا چپ سږی چې دلته د زړه دپاره یو ناچ لري یا کارډیاک ناچ. وینه راغلله او سږو ته راننوتله، له بیرون نه موږ په تنفس کې اکسیجن واخیسته، دا اکسیجن راځي د دې وینې سره یوځای کیږي او بیرته دا وینه د دې رګونو په واسطه باندې د سږو نه راځي بیرته زړه ته. وینه ولاړه له زړه نه سږو ته، سږو پاکه کړله، اکسیجن یې ورسره یوځای کړه او بیرته یې را روانه کړله. د کوم رګ کې چې دا وینه راځي دې ته پالمونري وین وایي. پالمونري وین د پالمونري وین په واسطه باندې وینه بیرته راغله د زړه لیفت ایټریم ته. لیفت ایټریم دا وینه تقلص یې وکړ او له دې والو نه یې لاندې راوغورځوله. دا مایټرل والو نومیږي، ډېر مهمه والو ده مایټرل والو. وینه راوغورځېدله لیفت وینټریکل ته یا چپ زړه ته، لیفت وینټریکل ته. د زړه په ټولو دهلیزونو کې تاسو وګورئ د لیفت وینټریکل کومه غوښه چې ده هغه هم ډبله ده او هم قوي ده. د دې په خاطر چې لیفت وینټریکل ډیر قوي کنټراکشن یا تقلص باید وکړي چې وینه د بدن ټولو ساحو پورې ورسوي. له سر نه واخله د پښو تر تلو پورې چې څومره هم وینه روانه ده حرکت کوي د وینې په رګونو کې، هغه د دغه عضلاتو د تقلص یا د کنټراکشن یا د حرکت د برکته ده. دلته نو وینه راغله له سږو نه پاکه وینه ده، دا ځای کنټراکشن کوي، زړه تقلص کوي، خصوصا دغه چپ وینټریکل، او په یو ډیر قوي زور باندې وینه را انتقالوي د وجود تر ټولو غټ رګ ته. دې ته وایي ایروټا یا د وینې هغه رګ چې له زړه نه سرچینه اخلي او وینه بیرون ته راستوي. دغه کنټراکشن کې چې کوم فشار جوړیږي دا فشار که مونږ اندازه کو دا 120 ملي متر ستون د سیماب ده. دا شو زموږ لوړ فشار. کله چې وینه راځي د دې سوپیریر وینا کیوا او د انفیریر وینا کیوا نه او را غورځيږي زړه ته، زړه نور ډکیږي له وینې نه، دا شو زموږ ټیټ فشار او دا د 80 ملي متر ستون د سیماب. په دې هیله چې د فشار موضوع واضح شوی وي چې جګ فشار او ټیټ فشار کوم یو ده. راځو بیرته د فشار په هکله خبرې کوو. که چیرې فشار 120/80 په یو بالغه او ځوان او صحتمند انسان کې وي دا نورمال ده. له 120 نه د روغتیا د نړیوال سازمان د ګایډلاین له مخې او د فشار د امریکې د فشار د کنټرول د انجمن د ګایډلاین له مخې له 120 نه تر 109 پورې که چیرې سیستولیک فشار وي دا په میډل ایج کې نورمال ده. سیستولیک پرشر ولې احتیاط باید دغه مریضان وکړي که د وینې غوړ لري هغه د معالجه کړي، که سیډنټري لایف سټایل یا خوري وسکي او بیرته سمولي کوم ورزش فعالیت نه کوي نو بیرته د ورزش فعالیت شروع کړي. که چیرې له 130 نه موضوع جګیږي 140 او تر هغه جګ ملي متر ستون د سیماب ته فشار لوړیږي نو بالاخره بیا لوړ فشار منځته راغلی ده او لوړ فشار متاسفانه د ټول عمر معضله ده. یو ورځ دوه ورځ معالجې ته اړتیا نه لري بلکې ټول عمر باید کنټرول شي، منیجمنټ یې وشي. همدا ډول که چیرې له 80 نه فشار راټیټیږي
تقریبا تر 80 او 15 پورې دغه ټیټ فشار هم نارمل ډایسټولیک پرشر ده. نارمل ډایسټولیک پرشر که چیرې له 15 او 80 راکوزیږي موضوع، نو بیا دا د ټیټ فشار معضله ده. په هغې صورت کې باید علت پیدا کړو. ډیری وخت ټیټ فشار د اوبو د نسکو نه، د مایعاتو د نسکو نه پیدا کیږي. او جګ فشار ارثي ناروغي ده. د هغې د کنټرول لپاره باید مشخص تدابیر مریض ځان سره ولري. په هر حال راځو دلته د وینې رګونه ګورو. ګورئ موږ مخکې ولوستل چې فشار د زړه په واسطه باندې جنریټ شو، زړه تقلص وکړ، وینه د زړه نه راننوتله رګونو ته. کومو رګونو ته؟ آرټریز یا شریان چې ورته وایي. دغه آرټریز نه وینه راکوزیږي کوچنیو رګونو ته، آرټریولز ته. که دا آرټري وي، تر دې کوچنی بل چې ده هغه ته آرټریول وایي، نو وینه له دې راکوزیږي او د لاندې رګونو کې ټیټیږي. چې څومره له زړه نه وینه لرې ځي هغومره فشار پکې ټیټیږي. یعنې که په شروع کې په دغه ساحه کې 120 و، همداسې راکوزیږي د وړه آرټریول ته چې رسیږي، نو فشار را رسیدلی وي غالبا 100 ملي متر ستون د سیماب ته. آرټریولز بالاخره دا وینه پاس کوي کپیلریز هغه کوچني د ویښتو په اندازه رګونه دي چې له زړه نه پمپ شوې وینه بالاخره د همدغو کپیلریز په واسطه باندې د وجود ارګانونو ته تقسیمیږي. یعنی کپیلریز په داخل د ارګانونو کې دي. د کوچني رګونه د زړه نه غټ رګ راوځي، ورو 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 یې سایز کوچنی کیږي، بالاخره هغه اخرنی سایز یې کپیلریز ده چې دا په داخل د ارګانونو کې وي. له کپیلریز نه بالاخره وینه ځي د بدن مختلفو ارګانونو ته، ارګنز او ټیشوز ته. ښه، له دې ځایه په ارګانونو کې د بدن میټابولیزم کیږي، انرژي تولید کیږي، او دغه کومه وینه چې انرژي راوړې وله د دوی انرژي مصرفیږي، بیرته ناپاکه وینه د تصفیې دپاره د کپیلریز نه انتقالیږي چیش ته؟ کوچنیو وریدونو ته. د ارګانونو په منځ کې، زموږ د بدن د ارګانونو په منځ کې فرضاً که دا کیډني وبولو، کله چې کپیلریز خلاصیږي نو د وینیولز په نامه کوچني وریدونه دي په ارګانونو کې موجوده، ډي اکسیجنیټډ بلډ را اخلي او انتقالوي چیرته؟ وینز ته، وینز یا وریدونو ته. او دغه وریدونه یې بالاخره انتقالوي سوپیریر وینا کیوا او انفیریر وینا کیوا ته. انفیریر وینا کیوا هغه دوه غټ رګونه چې زړه ته بالاخره وینه را انتقالوي او دی هم بیرته راولي زړه ته. دې ته وایي جریان یا سرکولیشن. له زړه نه وینه راووتله په 120 درجه فشار کې ملي متر ستون د سیماب، چې څومره هم دا وینه له زړه نه راکوزیږي، لرې کیږي، هغومره دا فشار ټیټیږي. بالاخره کله چې کپیلریز ته راورسیږي نو دا فشار 25 ملي متر ستون د سیمابي. کپیلریز ډیر نازکه او ظریفه رګونه دي، له 25 له 10 نه اضافه فشار نشي زغملی او چاودیږي. ډیری وخت په جګ فشار کې به مو اوریدلی چې هیمراج وشو، سکته وشوله، نو هغه دغه کپیلریز چاودیدلی وي او بالاخره مریض سکته کوي. کله چې فشار جګ شي، یعنی هایپرټنشن منځته شي، د وینې لوړ فشار یو څوک ولري، یعنی له 120 نه موضوع جګه شوله، په 160 ملي متر ستون د سیماب کې وینه راووتله، یعنی زموږ زړه په خپل تقلص یا کنټراکشن کې فشار زیات په وینه وارد که،
او وینې هم په ډیر قوي شدت باندې حرکت وکړ، د وینې په رګونو 160 ملي متر ستون د سیماب فشار وارد کړ، لوړ فشار. نو دا په همدغه فشار راوځي وجود ته، بالاخره که تر دې ځایه را رسیږي 140 ملي متر ستون د سیمابي او تر کاپیلریو چې راورسیږي نو تر تقریبا 80 او 80 ملي متر ستون د سیمابي. دلته کاپیلري دومره لوړ فشار نشي زغملی، که دومره لوړ فشار په کاپیلري باندې وارد شي چاودیږي. یو څه چې نچرلی زموږ په بدن کې د دفاعي سیستم یو ډیر مهم رکن ده، دغه کاپیلریز چیرته چې کله چې هم د یو جیک فشار سره مواجه کیږي نو اتومات له ځان نه یو څه مایعات خارجوي، اتومات یو څه مایعات راوباسي. دا کوم مایعات دي؟ دې ته وایي لیمف. لیمف چې زموږ په لیمفاوي چینلونو کې ګرځي. د وینې په منځ کې لیمف څه ته وایي؟ پلازما، سپین کرویات. دا ټول راوځي د دې کاپیلریو نه، یعنی زموږ دفاعي سیستم دا کار کوي. هلته فشار جیک شي، دلته چینلونه د کاپیلري واس شي او لیمف په نامه مواد ترې راوباسي. کله چې د لیمف مواد راووځي نو په داخل د کاپیلري کې یا داخل د دغه کوچنیو رګونو کې د وینې والیم کم شي او اتومات فشار راټیټیږي. دا یو طبیعي لاره ده چې زموږ په د وینې په رګونو کې د فشار سره پرې مبارزه کیږي. ښه، لیمف چیرته ځي؟ لیمف همداسې حرکت کوي لیمف وسلز ته یا هغه کوچنیو رګونو ته چې دغه مایعات پکې حرکت کوي، جریان کوي. لیمف وسلز بالاخره راځي او د وینې له رګونو سره یوځای کیږي. کوم رګونه؟ له وریدونو سره یوځای شي، د ډي اکسیجنیټډ بلډ سره دغه لیمف هم بیرته یوځای کوي او بیرته یې رالیږي زړه ته. یعنی دا لیمف ضایع کیږي نه، بلکې د کاپیلري نه راووتل د دغه کوچنیو رګونو نه او بیرته د وریدونو سره یوځای شول، زړه ته راغلل او زړه یې بالاخره بیا د مکمل والیم سره پمپ کوي. ډیری وخت موږ مریض ته د لوړ فشار په کنټرول کې ډایروټکس ورکوو. ډایروټکس څه کوي؟ ډایروټکس راځي د دغه کاپیلریو نه دا مایعات ډیر راوباسي. کله چې ډیر راوباسل نو مریض ډیر زر تشناب ته ځي، یورینیشن کوي، یورینیشن تشې میتیازې کوي. په تشو میتیازو کې دغه والیم ټیټیږي، کوم فشار چې په داخل د کاپیلریو کې وارد و له دونه د ډایروټکس په واسطه باندې مایعات ټول راووتل، د مثانې د لارې بیرون ووتل، والیم کم شو او فشار پکې راټیټیږي. ډیکریز بلډ پریشر. ښه، د لوړ فشار په هکله او د لوړ فشار په منیجمنټ به په بل لیکچر کې سره وغږیږو. مننه.